هغه په تعقیب کې موږ کشفي او اپراتیفي ارګانونه په کار باندې واچوله چې لله الحمد ډېرې ښې نتیجې او پایلې ته ورسېدلو. یوه ډله د غلو چې ځانونه یې په شکل د مجاهدینو برابر کړي وه او غلاوې یې کولې، کورو ته اوښتله. الحمدلله د مجاهدینو په هڅو کوشش او زیار باندې دا خلک ونیول شوله او ابتدایي تحقیقات یې وشوله. د بعدي تحقیقاتو او د بعدي اجرااتو لپاره ریاست تحقیقات جنۍ ته ورمعرفي کړل. د غلو سره چې دا یو خو په هغه کې تفنچه نیول شوې ده او پاتې شوله په د دغو غلو په ډله کې 4 کسان نیول شوي دي او 4 مفرور دي. نو انشاءالله موږ خپلو هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې دا کوم کسان تښتېدلي دي د دغو په لټه کې یو او ډېر زر به هغه هم د قانون منگولو ته وسپارو. واسیق هستم، مشهور بقاری. مدت 2 سال میشه که سرقت میکردم. حالا همراه عقیل و صادق و اینا گرفتار شدیم. در این مدت 2 سال 3 خانه را سرقت کردیم. یکیش زیارت قرآن، یکیش شهرک، یکیش شرکت گاز. اینجا محمد عقیل مشهور به عقیل ساوس از طرف مجاهدین حوزه 13 به جرم سرقت مسلحانه گرفتار شدیم. عبدالصمد هستم، مشهور به صمدی دول هستم. از طرف پلیس حوزه 13 ما دستگیر شدیم به جرم سرقت. نامم صادق است، از طرف مجاهدین حوزه 13 په جرم سرقت دستگیر شد. نو هیوادوال کولی شي چې له 100 شمېرې سره دوی هم اړیکه ونیسي او د 100 شمېرې له تاریخ نه موږ په ډېر زر وخت کې خبرېږو. نو ټول هیوادوال ډېر په اسانه او د دوی راز به ساتل شوی وي چې د داسې پیښو په وړاندې موږ سره رابطه وکړي او انشاءالله مجاهدین به په ډېر زر وخت کې محل واقع ته ځان رسوي.